د اسلامي امارت مشر شیخ هیبت الله اخندزاده په یو تعلیمي سیمینار کې د امارتي چارواکو په ګډون وویل چې د اسلامي امارت قوانین د څو کسانو لخوا وضع شوي قوانین نه دي بلکې الهي قانون دی او د پلي کولو مسؤلیت یې د اسلامي امارت پر غاړه ده. علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د سیمینار ګډونوالو ته لازم هدایت او مهمه توصیه وکړه. همدارنګه د ټولو راغلو مسؤلینو خدمتونه وستایل او د سیمینار ګډونوالو ته د قران کریم او سنتو په رڼا کې تفصیلي ویناوې وکړې او ویل د خیر د خلکو هغه خلک دي چې خلکو ته نه پرسیږي. اسلامي امارت د مسلمانانو د وکالت او نمائندګۍ مقام دی. اسلامي امارت په د مسلمانانو د دین او عقیدې ساتنه کوي. خلکو ته به دین او شریعت ورشي، د خلکو امنیت به ساتي، د یتیمانو، کونډو، غریبانو، بې سرپرسته کورنیو کفالت به کوي. د اسلامي امارت رهبر د یتیمانو، معلولینو، کونډو او بیوزلو د حقونو د تامین پر اړتیا هم ټینګار وکړ او د اسلامي امارت له چارواکو یې وغوښتل چې خپل مسؤلیتونه په بشپړ اخلاص، شفقت او د اسلامي شریعت سره سم ترسره کړي. علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی وویل د اسلامي امارت قوانین او فرامین د څو کسانو رایه نه ده بلکې دا د الله تعالی دین او ټول اسلامي احکام دي چې خلک د الله تعالی دین ته رابولي. هغه وویل د اسلامي امارت فرمانونه په دوو برخو کې صادریږي. یوه برخه یې د الله تعالی تعظیم او عبادت ته چې لمونځ، روژې او په نورو عباداتو کې فرمانونه دي، او بله برخه فرمانونه د الله تعالی پر مخلوق باندې ترحم او شفقت لپاره دي چې د خلکو، مهاجرینو، غریبانو، معلولینو، بې سرپرسته کورنیو، یتیمانو، کونډو او معتادینو سره د مرستې او همکارۍ په اړه دي. شیخ هیبت الله اخندزاده د خپلې وینا په یوه بله برخه کې د اسلامي امارت د چارواکو ترمنځ په یووالي او اتفاق ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې دوی باید له اختلافاتو څخه ډډه وکړي، له یو بل سره په همکارۍ کې مخکښ شي او خپل مسؤلیتونه په بشپړ اخلاص سره ترسره کړي. جناب علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د خپلو خبرو په پای کې وویل کله چې مسؤلیت در وسپارل سو نو خپل صلاحیت وپیژنئ. تاسو هر یو مسؤل یاست. ستاسو رعایت پر تاسو څه حقوق لري او ستاسو څه حقوق دي، دوی باید هغه پر دوی باندې دي، باید دا وپیژنئ. هر څوک چې په کوم کار مبتلا سي نو زده کول او ځان پرې پوه کول ورباندې فرض عین دي. اختلاف ونه کړي، د یو بل اطاعت وکړي، د الله تعالی په دین باندې لاسونه ټینګ کړي، د یو بل سره محبت وکړي او یو د بل په کارونو کې کومک سره وکړي. خلکو ته د خوشحالۍ زیری ورکوي او نا امیده کوي یې مه، او په نفرت کې یې مه اچوئ. رحم او شفقت پر کوئ، کارونه پر وخت او په اخلاص سره ورته اجرا کوئ، دروازې مه ورته بندوئ، د غریب او مالدار فرق مه کوئ. په خپل کار او خپلو فیصلو کې شریعت ته ترجیح ورکړئ او په شریعت کې ځان ته اختیار مه ورکوئ. یو بل ته د تواصو بالحق او تواصو بالصبر کوئ او په خپل منځ کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوئ. د خلکو د رهنمایي او هدایت ذریعه جوړ سي. د ښاغلي فطرت پر وینا امارتي چارواکو او دیني عالمانو د اسلامي امارت له رهبر سره خپل بیعت نوی کړی او په هیواد کې د اسلامي نظام په ساتنې ټینګار کړی دی.